قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. راغلي یو ګل ګل زړان نوي کلي ته. دلته موږ سره یو ډېر نوموړی شاعر څه لر او بر پښتونخوا کې خلک پېژني، ډېرو سندرغاړو د هغه کلمونه زمزمه کړي دي. اوسناست دی ښاغلی اقبال ترابي صاحب. مننه. پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مه شي وایو. ته ته هم ستړی مه شي وایي. ډېره مننه. اقبال صاحب څنګه یو ژوند مو څنګه تېرېږي؟ بس بالکل سوبیل شي مقام شي الحمدلله ښکلی ژوند تېرېږي او ته ته ښکلی. الله نه درته ښه ژوند غواړو مزید هم. موږ خو قدرمنو خپرونې ډېرې کمې ریکارډوو، خو بس نن ډېره ښکلې موقع په لاس راغلې دی چې ترابي صاحب سره مو لیدل کتل وشوه او غواړو چې څه کلامونه تاسو سره شریک کړو د ترابي صاحب ښکلي ژبې نه په خپله خپل کلام وړاندې کړي. نو زه ورته څو شعرونه ډالۍ کوم. ارشاد. خپل یو غزل به اول ورته وړاندې کوم، بیا به یو ترابي صاحب نه څه واورو. مننه. ارشاد. درنه مې درد شو په مزغو کې، درنه مې درد شو په مزغو کې ډېرې خبرې کوي. درنه مې درد شو په مزغو کې ډېرې خبرې کوي، فرق مو راغلو په ویښتو کې ډېرې خبرې کوي. او پرون چې هو ما خوشحال وم نو ګونګې غوندې وي. پرون چې هو ما خوشحال وم نو ګونګې غوندې وي وي، او نن چې یم په اندېښنو کې ډېرې خبرې کوي. ډېر ښکلی. او د وخت یزیده لاړ شه زر شه زنځیرونه راوړه. د وخت یزیده لاړ شه زر شه زنځیرونه راوړه، ومه تړه په لاسو پښو کې ډېرې خبرې کوي. ښکلی. او خولې نه دې زاړ شم طلبګاره د خوږې ژبې نه. خولې نه ده زاړ شم طلبګاره د خوږې ژبې نه، ورباندې تشې په پښتو کې ډېرې خبرې کوي. ډېر ښکلی. ترابي صاحب بس دا تنده نه غواړو چې سړه شي، تاسو نه څه واورو. نو مننه. یو بیت یې څه ساقي ستا میخانې ته کله کله حیرانېږم. ساقي ستا میخانې ته کله کله حیرانېږم، کله موت پکې ویشېږي کله بندې دروازې، کله موت پکې ویشېږي کله بندې دروازې. نو رسم یو غزل طرف ته ستا ځواني د پسرلي ښکاري جانانه، ستا ځواني د پسرلي ښکاري جانانه، زما خواره زندګي ښکاري جانانه. تورې سترګې د اشنا لکه ګورګورې، تور بڼه د سمزغي ښکاري جانانه. ستا د شونډو رنګ د ګلو په مثال دی، ستا د شونډو رنګ د ګلو په مثال دی، ډېره ورایه د ببري ښکاري جانانه. ځکه ته عثمان لرې لرې ګرځې، زما ډېره غریبي ښکاري. ته اوس ځکه ما نه لرې لرې ګرځې، زما ډېره غریبي ښکاري جانانه. څه دی محفل کې عاشقان چې په ژړا شوه، دی محفل کې عاشقان چې په ژړا شوه، دا شاعري د ترابي ښکاري جانانه. زما خواره زندګي ښکاري جانانه، ستا ځواني د پسرلي ښکاري جانانه. ډېره مننه. ډېر ښه ترابي صاحب، تاسو یو جهان مننه کوو چې دلته مو وخت راکړو. تا نه هم ډېره مننه. انشاءالله که بیا ژوند وي دغه علاقې ته راوړو نو تاسو سره به ملاقات کېږي. ډېره مننه. انشاءالله هر کله راشئ، تاسو هر قدم په سر سترګو. ډېره مننه. اورېدونکو دغه و اقبال ترابي صاحب. انشاءالله روان وخت کې به بیا نوي ډالۍ اقبال ترابي صاحب نه کوو.